د غوري د سمنټو فابریکې مسؤلین وایي چې په دې فابریکه کې د ورځې د سمنټو تولید کچه 600 ټنو ته رسیږي. د غور د سمنټو فابریکې مرستیال وایي چې دغه فابریکه هر ورځ 3000 خلطو څخه زیات سمنټ بازار ته وړاندې کوي. د افغانستان د غازو د مدیریت مسؤلین وایي د شبرغان مزار شریف د غازو د نلکې غځولو چارې په چټکۍ سره روانې دي. د چارواکو په خبره دغه نلکې د جوړولو لګښت څه باندې 100 میلیون افغانۍ اټکل شوی او کار به له ټاکلي وخت څخه مخکې بشپړ شي. د افغان غاز چارواکي وایي چې د دې نلکې ظرفیت د پخوا په پرتله 2 چنده زیات شوی دی. د لغمان د برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت مرکز اړوند خواجه صاحب او انارباغ سیمو کې 400 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شوي دي. د لوګر د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د کابل ګردیز پر عمومي سړک له زیانمن شوي 650 متره استنادي دیوال د جوړېدو چارې 99% بشپړې شوي دي. یاد ریاست وایي چې په یاده پروژه کې لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د مسؤلینو په خبره د یادې پروژې لګښت له ټولګټو چارو وزارت له لوري ورکول کیږي. د راپورونو له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د ارجنټاین د سفر وروسته پرون ورځ د متحده ایالاتونو په طرف په سفر تللی دی.